سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. د ننګرهار په کانال سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ډزو کې د یوې مدرسې یو استاد وژل شوی او 2 نورې ټپیان دي. د دغه ولایتي والي ویاند وایي دغه پیښه تیر مازدیګر په 2م فارم سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. د دولت وسلوالو مخالفینو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ترورستانو کله چې ډزې کړي دي هلته دوی غوښتل چې په امنیتي ځواکونو ډزې وکړي. د دوی د ډزو پر مهال د نجم الجهاد مدرسې د استادانو موټر هم په سیمه کې تېر دی چې متاسفانه په موټر لګېدلی دی او په موټر کې ناست 2 استادان ټپیان شوي دي او یو مولوي صاحب په شا رسېدلی دی. ملګري ملتونه وایي د روان زیږیز کال تر پایه نږدې 1 میلیون افغانان به بشري مرستو ته اړتیا ولري. د دغې ټولنې د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي د روان زیږیز کال له جنوري تر سپټمبره په ټول افغانستان کې نږدې 283,000 افغانان د جګړو او طبیعي پیښو له امله بېځایه شوي چې نږدې 218,000 تنو یې مرستو ترلاسه کړي دي. د بل لوري نږدې 383,000 نور افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي او یا هم له کوربه هیوادونو ایستل شوي چې دغه بهیر هم بشري مرستو ته اړتیا ډیره کړې ده. دغې ادارې له بېځایه شویو افغانانو سره د مرستو په موخه له نړیوالې ټولنې د 612 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې وه چې تر اوسه یې 46 سلنه ترلاسه کړي دي. ولسمشر غني تېره ورځ څارګري ملي ادارې په افشارو اداري کمپلکس کې د افغان ځواکونو لپاره د زړه سل بستریز روغتون د بنسټ ډبره کېښوده. د څارګري ملي ادارې د اړوندو مسؤلینو په وینا دغه روغتون په 14 جریبه ځمکه کې د تلخونې په ګډون په 4 پوړونو کې په نړیوالو نورمونو برابر جوړیږي او همداراز دغه ودانۍ د اړتیا پر مهال له 8 تر 10 پوړونو پورې د لوړولو او 200 بستریز روغتون ته د ارتقا ظرفیت هم لري. ویل کېږي پر دغه روغتون 315.8 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او په 3 کلونو کې به یې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. له دې سره سم ولسمشر غني وایي د نظامي روغتونونو روغتیایي خدمات ښه شوي خو په ملکي روغتونونو کې لا هم ستونزې شته او زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري. ښاغلي غني د څارګري ملي ادارې اړوند یو روغتون د کار له پرانیستې وروسته زیاته کړه د څارګري ملي ادارې اړوند د غازي امان الله خان روغتون یو نمونهیي روغتون دی او همداراز هیله څرګنده کړه چې د پولیسو روغتون هم ژر تر ژره په یو نمونهیي روغتون بدل شي. نوموړي د افغانستان د طبي شورا د مشرې نسرین اوریاخیل هلوزل ته په اشارې په ټینګار سره وویل د دوی له لوري غوره شوي نورمونه او معیارونه باید تطبیق او هر ډاکټر د صحي بورډ له لوري د فعالیت جواز ولري او سویه یې تثبیت شي ځکه د ډاکټر تېروتنه نه جبرانېدونکې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ولسمشري ټاکنو کې د ګډونوالو شمېر شاوخوا 2,200,000 کسان بولي. د یاد کمیسیون کمیشنر محمد عبدالله وایي دغه شمېر وروستی نه دی او د بایومټریک رایو تر جلا کېدو وروسته به وروستۍ شمېره هم اعلان شي. نوموړی همدارنګه زیاتوي چې په دغو ټاکنو کې د رای ورکړې 4,684 مرکزونه پرانیستي وو. او د قانون وزارت د تړونونو په تعدیل کې د ځنډ له امله تړون کوونکو شرکتونو ډیر مالي زیان کړی دی. د قانون وزارت یو شمېر تړون کوونکي شرکتونو وایي له 4 کلونو راهیسې د قانونو تړونونه د بیاکتنې لپاره په یاد بنسټ کې پاتې دي چې په دې موده کې دوی کابو 6 میلیونه ډالره زیان کړی دی. خو د قانون وزارت بیا وایي چې د قانونو په تړونونو کې بیاکتنه د تړون کوونکو شرکتونو په ګټه دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.